تاسو ته پته ده د ایمیل جوړولو باره کې ما یو ویډیو جوړه کړې وه، که چېرته تاسو نه یې کتلي جیمیل څنګه جوړ کړو هغه ویډیو وګورئ. ډېر ایمیلونه شته دی، مثلا یاهو میل دی، جیمیل دی، هاټ میل دی، AOL میل دی، پرونټو میل دی، ینډکس میل دی. ډېر زیات ایمیلونو کمپنۍ دی چې کوم ایمیل په کومو کمپنیو باندې کولی شي بل ځای ته ایمیل ولېږي. د ټولو لیږلو یو قسم طریقه ده. د ټولو نه وړاندې اول تاسو ته هغه کس ایمیل پکار دی چې چاته تاسو ایمیل لیږئ، او بیا په سر کې به ورته لیکئ موضوع چې شي موضوع ده، هغه موضوع به ورته لیکئ او هغې نه لاندې به ورته چې شي ایمیل لیږئ هغه ایمیل به ورته لیکئ. نو ډېره اسانه طریقه ده. زه تاسو ته طریقه ښیم. طریقې ډېرې لري. تاسو کولی شئ خپله یې په دې ځای مثلا دې ځای نه هم ولېږئ. ګوګل ته لاړ شئ، ګوګل کې خپل جیمیل خلاص کړئ. ګوګل کې چې جیمیل خلاص کړئ چې تاسو ته دلته دغه ښکاري خپل عکس، نو دې مطلب دا دی چې تاسو مخکې نه لاګین یاستئ. که لاګین نه یاستئ د ګوګل کې به ولیکئ چې جیمیل لاګین، بس تاسو ته ډایرکټ جیمیل داسې ولیکئ جیمیل لاګین، نو تاسو ته ډایرکټ ګوګل ایمیل ښکاري. دې ځای کې اولین راځي چې تاسو ته لاګین کیږي. نو بهتر دا ده که چېرته تاسو لاګین یاستئ نو را به شئ دې ځای کې به پې کلیک وکړئ او دې ځای کې تر مخکې نه دا جیمیل دغه چې کوم دا په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ جیمیل ته لاړ شئ. زه جیمیل ته لاړم، ما ته وایي چې تا سره موبایل کې شته دی، خو ما مخکې نه موبایل کې انسټال کړی، زما موبایل کې دې ځای کې پروت دی. زه راځم دلته او جیمیل باندې کلیک کوم. چې کله ما په جیمیل باندې کلیک وکړو نو ما دلته ټول معلومات ښیي. ټول معلومات ما ته ښیي. نو چې کله هم زه غواړم چې چاته ایمیل ولېږم په دې بټن به کلیک کوم. دغه درې دانې تاسو ته یو ځل دا بیخ کې دې سر کې وکړو دغه دا اوس چې ما کلیک وکړو دا بټن د دې اخر بیخ کې ده، دا جمع علامه چې ده په دې به کلیک کې دې ځای کې زما ایمیل لیکي چې مثلا دا زما خپل ایمیل دی. دې نه زه کوم ایمیل ته لیږم، مثلا زه دې نه بل ایمیل ته لیږم، هغه دا ایمیل ته لیږم. نو دا زما خپل ایمیل دی چې کوم ایمیل ته زه ایمیل لیږم ته، او دې ځای کې سبجیکټ لیکم دا ایمیل څه دپاره ورته لیږم. مثلا زه لیکم مای ډاکومنټس یا ډاکومنټس، او دې ځای کې ورته زه سبجیکټ لیکم چې لیکم ډیر سر attached is my documents. لاندې خپل نوم ورته ولیکئ، مثلا from یا ولیکئ thanks، داسې ولیکئ thanks، کلیک وکړئ، لاندې راشئ خپل نوم ولیکئ مثلا حمید، لاندې خپل ادرس ورته ولیکئ چې دغه ځای نه هغه کس پوه شي چې دی ادرس ته. چېرته غواړئ تاسو سره څه عکس دغه کې واچوئ نو دا بټن به ووهئ، دا پاسې چاق بټن ده دا به ووهئ. دې ځای نه اټیچ فایل دا اول راځي، اټیچ فایل هم وواهه. دې نه تاسو سره ډایرکټ دلته راځي ګیلري ته ځي. ګیلري کې هغه کس شوي نه دي چې مثلا ته کوم غواړې، زه غواړم دا خپل دا ولېږم، مثلا خپل دا عکس ولېږم. دا خو ویډیو داسې اسانه عکس وګورم، مثلا زه غواړم دا عکس ولېږم، دن دا ډایرکټ دلته عکس راغی، زه په دې بټن باندې کلیک کوم. لږ انتظار ورته کوم، د وین ګورل ته ماته سینډینګ لیکي چې کله دا سینډینګ د ودې لیدو لاندې اوس سینډینګ نه بس سینډ راغی. اوس زه راځم خپل ایمیل چې کوم چې ماته راغلی که نه دی راغلی، زه خپل ما هغه کوم ایمیل ته چې ما لیږلی و هغه ایمیل ته ځم، ما دې ایمیل ته لیږلی. دلته به اول ماته ډایرکټ دا وګوره راغی حمیدالله همیش، دا ما خپل ایمیل نه رالیږلی او دا مای ډاکومنټس. دې باندې زه کلیک کوم، دا ویني ما ته ډایرکټ راغلی. لږ لاندې راشي دې ځای کې ما هغه کوم عکس چې ما ځان ته رالیږلی و هغه عکس راغی. نو دې اسانه طریقه تاسو کولی شئ چې دغسې ایمیل ولېږئ او یا چاته اسناد لیږئ یا چاته خپل دغه لیږئ، نو د دې ډېره اسانه طریقه ده.